ډیرو محترمو مشرانو د پارټۍ صوبایي مرکزي مشرانو او ډیرو ګرانو ملګرو ورونو خویندو دوستانو عزیزانو ټول ناول خو د باچا خان ریسرچ سنټر ډیره مننه چې دا نن ورځ تقریب اهتمام یې کړی و. حقیقت دا دی چې د دې تقریب نه وړاندې زموږ تاسو ټولو ذهن کې به دا خبره وه چې دا سیمینار ولې کوي. څو ورځې مخکې موږ بابړې ورځ وکړه، جلسه وشوه، خبرې وشوې، یعنې دې سیمینار څه ضرورت دی؟ دا سوال بار چا په ذهن کې و. مګر ما یقین دی چې دا زموږ د محترمو ملګرو مقالې چې تاسو واورېدې نو دا د دې باندې پوه شو چې د دې ضرورت و او دا انتهایي ضروري وه چې داسې سیمینار وشو. او زما خو تجویز دا دی چې زموږ نور هم چې کوم داسې تاریخي ورځې دي که ټولو په هکله یو سیمینار نشو کولی، خو مثلا د 1913 یو 13 غونډې خبرې سړی راغونډې کړي، هغې باره کې یو ریسرچ همداسې تر څو چې دا کومې پېښې چې شوي دي زموږ د جدوجهد، زموږ د نیکونو د مشرانو د جدوجهد، هغې کړۍ وتړلی شي، هغې د خپل تاریخ چې کوم سیاق و سباق دی هغې کې دننه مطالعه کړی شي. نو زما خیال دی چې دا ډېر ښه سیمینار و. زه مبارکي وایم باچا خان ریسرچ سنټر ته زما یقین تاسو ټول طرف نه چې دا نن سیمینار یې کړی و. دویمه خبره زه عرض کول غواړم چې دا بابړه کې چې څه شو، لکه چې دا زموږ فاضل مقاله‌نګارانو ډېر په ښه په ژوره توګه تاسو ته وښیله. خبره دا وه چې زموږ د قومي تاریخ چې دا داسې فرمایشي پارټي نه وه. دلته پاکستان کې خو پارټیانې کنګز پارټي ورته وایي، شاته خلک کېږي او بس یو څو کسان راجمع کړي او تاسو پرون کاف لیګ یو شی تاسو کو ډېرو خلکو یاد نه ریپبلیکن پارټي یو شی جوړ تېره شوې ده، داسې پارټۍ جوړې کړې شي او فرمایشي او بیا پارټۍ ړنګې شي. دا داسې و چې دا د تاریخ د زړه نه راوتلی یو تحریک و، دا د زموږ د اولس او د خاورې د زړه نه راوتلی یو تاریخ و، خدای خدمتګاري او د باچا خان تاریخ. دا ډېر قوي تحریک و. دا تاسو وګورئ چې اول جنګ عظیم چې ختم شو نو د هغې نه وروسته زموږ د تاریخ سره پیدا شو. نو اول اصلاحي تاریخ و، انجمن اصلاح فاغنه باچا خان او د هغه ملګرو شروع کړو. نو تعلیم باندې توجه وکړه، د هلکانو جینکو تعلیم، او انګریزانو چې ورته خنډ واچولو هغې لاره کې وروسته ورو ورو د سیاسي شکل اختیار. خو دې تاریخ زه دا عرض کوم چې د بابړې کې دی دا ظلم چې کولو نو دا داسې تاریخ و چې دی پوهېدو چې دې جړې دلته په دې خلکو کې داسې په اسانه داسې پارټي نه و چې دوی حکم جاري کړی چې به دا ختمه شوه، دا به ختمه شوې وي او دوی چې ظلم وکړو هغې نه پس هم ختمه نه کړی شو. خو البته دا کولو چې هغوی ته د قوت اندازه وه، د دې قوت ته یېرېدو، دا بزدلي، دا ظلم چې هغوی کولو دا د یرې نه کړی دی، دا د بزدلۍ نه یې کړی دی، د طاقت نه دی کړی، ځکه چې هغوی د سیاسي توګه دې مقابله نه شوه کولی. دا واضح خبره ده. ځکه چې دا تاسو ګورئ جنګ عظیم ختم شو، دلته امان الله خان تحریک افغانستان کې شروع شو، روس کې د اکتوبر انقلاب راغی، برطانیې د نوبادي نظام خلاف افریقا کې ایشیا کې تحریکونه راپاڅېدو. نو زموږ تحریک د عالمي دغه ټولو تحریکونو الهام اخیستی. دا ترکي کې خلافت ختم کړ مصطفی کمال اتاتورک او یو نوی ترکي جمهوري ترکي بنیاد واچو. دا سره جنډه د ترکي سره جنډه چې دا ګوره دې زموږ په سیمه کې ډېر اثر و، ډېرو خلکو ته اندازه نشته او اکثر پاکستان حاکمانو هم دا خبره کوله چې دا جنډه کوم ځای راغلی ده. حقیقت دا دی چې دا ځوان پښتون زلمی پښتون چې ورته اوله کې ووی 1929 کې، یا مثلا په افغانستان کې امان الله خان د ځوان افغان تاریخ شروع کړی و. نو د دې الهام یوه سرچینه چې وه هغه ترکي و، ینګ ترک، ځوان ترک د مصطفی کمال تحریک نوم او جنډه یې سره وه. نو دا تاسو ته کوم چې زموږ د تاریخ شو دا داسې تاریخ نه چې اتفاقي یو څو کسانو چې اقتدار ته جوړ داسې نه وه. دا تاریخ زړه نه راوتلی د قومي ازادۍ واقعي غښتلی تاریخ و چې تاسو ولیدل چې سره ټول ظلم تشدد نن د خدای په فضل ژوندی دی او په مخ روان دی. بله خبره زه دا کول غواړم چې دا خو د دې مقالو نګارانو ډېر ښه تفصیل سره په رڼا واچوله او خصوصا سهیل صاحب د هغې کې ډېر مستند خبرې وې، یعنې اسنادو سره خبرې وې. یو خو سړی الزام ولګوي دعوې وکړي، یو دا دی چې سند ورسره وي، ثبوت ورسره وي، ثبوت سره خبرې وکړي. خو زه دا عرض کول غواړم چې پاکستان کې هسې خو مارشله 1958 کې راغلی ده که نه، خو زموږ مارشله دا د 1978 شروع شو.
بلکې اوس هم بهترن لکه دی چې وایي چې دا حکومتونه نه کوي شو دلته د خدای خدمتګار حکومت چې و په دې ته په 500 کې 4 ممبران دی سره 500 کې 4 کانګرس او خدای خدمتګاري د هغه چې دی 4 او 14 ممبران بل طرف ته او دا 14 ممبرانو بلې دې حکومت جوړ کړه یعنې دا د شرم خبره ده چې دا ډېر ځان ته جمهوري خبره هم کوي ځان ته ډېر هغه هم وایي نو 1400 کسانو په 4 کسانو کې دا په حساب کتاب خبره بیا دا چې دا وګورئ چې باچا خان ورته ویل صوبایي اړیکې خبره ورته وکړه چې خود مختاري موږ غواړو نو دی بده وګڼل یعنې یو طرف ته دا ملک جوړېدو په دې چې دی وایي چې کانګرس چې دی هغه به مسلمانو صوبو ته حق نه ورکوي موږ خود مختاري غواړو زیاته صوبایي خود مختاري غواړو دا تقسیم وکړو په دې بنیاد باندې دا هم ډېره واضح خبره ګوره د اسلام په نوم نه دی شوی زه ډېر په اعتماد سره وایم ځکه چې که په اسلام په نوم وی نو 1946 کې چې کله کابینټ میشن پلان راغلو انګریزانو یو پلان راوړو هغې وویې چې 3 ګروپه جوړ کړي هندوستان کې د صوبو 3 ګروپونه A B C چې په یو کې هغه صوبې چې هندو اکثریت دی یو دا کې چې مسلمان اکثریت دی یو دا چې مکس دي او دې کې د هر صوبو ته خود مختاري ورکړي خو ډېره پراخه خود مختاري ورکړي کانګرس دا ونه منله ځکه چې هغې دا خیال و چې دا یو مستقل کړکۍ چې موږ ته پاتې شي او مسلم لیګ ومنله مسلم لیګ ووایي چې او که دا کانګرس مني نو موږ پاکستان نه غواړو نو که د اسلام خبره وی بیا په دې څنګه دی راځي چې د پاکستان په دستبرداره کې دی او پاکستان جوړېده یو کال مخکې 46 کې کابینټ میشن پلان په دې بنیاد باندې راغی نو لهذا صوبایي خود مختاري خو مثلا دلته وکړه نه خو دوی چې کله بیا موږ خود مختاري وغوښته نو بیا تاسو ولیدل چې دی پې تندی ګونجې کړو او ظلم او تشدد ته لاس واچولو نو هسې خو نور پاکستان کې چې کله آئینساز اسمبلي 450 کې ماته شوه نو دا ډومبۍ کودتا وه ځکه چې ایوب خان د آرمي چیف و کمانډر ان چیف هم او وزیر دفاع مقرر شو سیول حکومت کې په ظاهره سیول حکومت غلام احمد چې کوم گورنر جنرال او بیا په 58 کې ایوب خان نیغ په نیغه فوجي مارشل راوسته خو موږ دپاره مارشله اوس بهترونه شروع شوي او بابړه د هغې یو ډېر هغه مثال دی لهذا دا نه کېږي او دا مذکور غواړم دا مسلم لیګ اوس ډېرې خبرې کوي او سرکاري کتابونو کې خو تاریخ چې کوم لیکلی دی هغې کې همداسې ګډې وډې خبرې لیکلې دي حقیقت دا دی چې دلته کې مسلم لیګ نه و دا چې کوم اوس پاکستان دی دې کې مسلم لیګ ډېر کمزوری او ډېر معمولي و مسلم لیګ چې و دا بنګال کې و او یا په یو پی سی پی کې و چې هندوستان کې کوم اتر پردیش ورته وایي دا سینټرل انډیا هغه ځای کې ځکه چې هلته مسلمان اقلیت و هغې یریدو هندوانو هغې هلته مسلم لیګ جوړ کړی و ډېر لوی مسلم لیګ جوړ کړی او په بنګال کې دا پنجاب چې و یعنې پاکستان نه مخکې اخري انتخابات شوي وو په 1946 کې او په دې بنیاد شوي چې مسلم لیګ وایي چې څوک چې پاکستان غواړي نو هغه مسلم لیګ ته ووټ ورکوي او څوک چې متحده هندوستان غواړي هغه کانګرس ته ووټ ورکوي نو دا اوس چې کوم پاکستان دی په 46 انتخاباتو کې په یو ځای کې مسلم لیګ الیکشن نه وګورئ دا به تاسو ومنئ کانګرس کې نه په پنجاب کې یونینسټ پارټي وګټله یونینسټ پارټي چې دا د جاګیردارو پارټي و د ممدود او دولتان او د فلان کې دوی وګټله او هغوی به دا وایي چې هم کانګرس غلط دی او مسلم لیګ غلط دی انګریزان پټي هغوی انګریزان دې نه وځي د هغې منشور دا وایي دا پنجاب چې اوس پاکستان دی اکثریت صوبه دې کې فیصله پاکستان جوړېدو یو کال مخکې دا فیصله وشوه دغسې په بلوچستان کې نه وه په سند کې مسلم لیګ ووټونه واخیستو خو بیا هم اکثریت نه و جي ایم سید ورسره کومک وکړو او دې حکومت جوړ کړو آزاد خلک ځان سره یو ځای کړو او اکثریت یې جوړ کړو لهذا مسلم لیګ دلته نه و دلته د قومي ازادۍ یو تحریک و هغه د باچا خان لوی خدای ته غښتلی قومي ازادۍ جینون صحیح اتھینټیک تحریک چې هغه دا و چې هغه د باچا خان تحریک قومي ازادۍ دپاره جدوجہد کړی و قربانۍ کړې وې یو ویژن یو یو نظریه وه عقیده وه ایمان و دا یوازې دا زموږ تحریک و نو لهذا دی چې کله د تحریک خلاف دا قدمونه اوچتولو نو دوی ته پته وه چې دا تحریک څومره قوي تحریک دی او دې ټولو مظالمو باوجود د انتخاباتو ته نه ځکه چې انتخابات کول نو د تحریک بیا ګټله یعنې داسې به وکړل چې انساج اسمبلي ته به یې داسې ټوکې ټکالې کړې وي چې انساج اسمبلي به داسې وکړو چې دا صوبایي اسمبلي دې کیني لکه اوس سینټ ته چې دغه کوي وایي دی د ممبران راکړي بس دا په انساج اسمبلي پاکستان په دې طریقه به یې جوړول نو خبر مطلب دا دی چې که کله هم یو واقعي جمهوري پاکستان جوړېږي
زموږ مطالبه به دا وي چې یو ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن چې ورته وایي ټروت ریکنسیلیشن کمیشن دا جنوبي افریقا کې چې اپارټایډ ختم شو نیلسن منډیلا د خلاص شو نو هغه ټروت ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړو ځکه چې د کم خلک چې تللی دي یا خو تللی دي مړي خو څوک نشي ژوندي کوی او دا ملزمان چې په نظام دی هغه مړه شوي دي دومره ده چې کم از کم دا جرم ومنلی شي دا د قومونو د مهذب قومونو طریقه دا ده دا ارمینیا یو قوم دی یو وړوکی غوندې پوټی غوندې قوم دی دوی اوسه پورې یو لویه مطالبه دا ده چې ترکي په 1918 کې دوی لکونه خلک هغوی وایي چې 2.5 لکه خلک یې مونږ وژلي هغوی هر کال اپریل کې مظاهره کوي ټول دنیا کې او دا وایي نور څه نه وایي هغوی وایي چې ترکي دې ومني چې مونږ قتل عام کړی او په دې خپله پښیماني څرګندوي دا تاسو په دې سره یعنې هغوی داسې نه وایي چې دا خلک راولي چې پانسیان یې ورکړي یو وایي چې یو حقیقت تاریخي حقیقت پکار ده چې په ځای شي نو موږ به هم جمهوري پاکستان کې دا مطالبه به زموږ ضرور وي چې تاریخ دې په ځای کړی شي او دا دې وویلی شي ظلم ته یې ظلم ویلی شي او کوم چې سرکاري تاریخ دی هغې کې دا واقعات چې څنګه دي دغسې دې ولیکلی شي هله به جمهوري پاکستان جوړېږي داسې به نه جوړېږي چې تاسو وایئ چې موږ پرون هم ټیک یو نن هم ټیک انشاءالله سبا ته هم ټیک داسې نه شي کېدی چې کوم حقیقتونه دي هغه به منئ نو هله به دا مسلم لیګ په ډېرې خبرې کولې ما یاد شي ودي خان بابا د خدای بخښي هغه به وایي چې دوی وایي چې د مسلم لیګان به وایي چې دا سوریت ملګرو خلک چې دلته کوم چې دا د هندوانو بچیو هغه وایي دا خو ډېر اسانه خبره ده هېڅ نورو ټسټونو ته به نه ځو یو اسان ټسټ به وکړو هغه وایي د پلار نیکه جایداد اولاد ته پاتې کېږي نو راشي وګورو چې د دوی جایداد چاته پاتې شي دا خو ثابته به شي چې څوک د چا اولادو چې دا یوه کوی پراپرټي هندوانو سیکانو چې پاتې و چې دا چا قبضه کړې ده نو هغه به معلوم شي او دا زیاتره زده ما لکه چې ما عرض وکړو یعنې بنګال کې مسلم لیګ و او جینمن سوروردي شیخ مجیب الرحمان دا ټول مسلم لیګ کې او عوامي تاریخ او سنټرل انډیا کې مو دلته کې زیاتره بدماشان دا خدای خدمتګارو کې بیخي ما یاد شي ډېرو خدای خدمتګارو نه مې اورېدلي دي وایي به چې مونږ مسلم لیګانو ته وایي چې اول په لاس کې ډنډه وه اوس په ډنډه کې جنډه وایي ټالونه دا کله جنډه چې شنه جنډې هغې چې ډنډې ته مو جنډه وکته نو دلته حقیقت دا دی چې دا خبره وه نو دا داسې حقیقتونه دي چې دا پکار ده چې په ځای شي پاکستان کې یو واقعي جمهوري نظام هله راځي چې دا خبرې ومنلی شي او دې خبرې سره خلک اتفاق وکړي نو عزیزانو رښتیا خبره دا ده چې زما خو دا درخواست وي چې دا مقالې څوم چاپ کړی شي او هم داسې لکه دوی چې کوم اراده لري ډېره نیکه اراده ده ما یقین دی چې دا د باچا خان ریسرچ سنټر یا باچا خان چیرز چې دي دا په پاکستان کې هم یونیسو کې شته او نور دنیا کې هم شته هندوستان کې هم شته افغانستان کې هم شته داسې چیرز کندهار یونیورسټۍ کې ماته پته شته دهلي کې جامعه ملیه کې باچا خان چیرز شته نو که دا چیرز خپلو کې هم راټول شي او دا زموږ ریسرچ سنټر چې دی که دوی په دې کې ورسره کومک وکړي نو که دوی د خپل معلومات خپل لیکنې علمي خبرې دا خو کوم داسې هغه خبرې د پارټیو سیاسي خبرې نه دي دا علمي تاریخ باره کې خبرې دي دا خبرې راټول شي او دا چاپ کړی شي او چې زموږ نوي نسلونو ته خبر شي او لکه چې دوی خبره وکړه اوس خو داسې وخت دی چې د بلاګونه جوړېږي دا خبرې اسانه شوي دي ټکنالوژۍ سره اسانه شوي دا هم ده چې یو کتاب به چاپو تقسیموو به اوس خو لنډې لارې راوتلې دي خو چې هغه ټکنالوژي م استعمال باندې واچو او چې د خپل نوي نسلونه تاریخ باندې خبر کړو اصل خبره دا ده شاید چې ما تېر ځل نه پوهېږم چې تاسو ته مې دا خبره کړې وه که نه حقیقت دا دی چې دا لیونی څه ته وایي چې سړي نه حافظه واخلي خو هغه لیونی دی که نه یعنې خدای مکړه اوس موږ کې دلته ناست خلک موږ یو بل پېژنو په یو رښتیا مو دی تعلق مو دی خو که اوس فرض کړه موږ کې دا رښتیا مو نه هېرې شي خو لیونتوب هم دې ته وایي که نه دا فرد سره هم کېدی شي او دا قومونو سره هم کېدی شي کمیونټي سره هم کېدی شي او چې کمیونټي سره دا کار وکړي چې حافظه تر واخلي بیا خو لیونیانو هینډل کول اسانه ده که نه یې غلامول اسانه ده لہذا دا ده چې موږ خپله حافظه راتازه کړو او دا نن د واقعاتو په هغه کې راکړو زه خپلې خبرې خلاص کړم ځکه چې خبرې خو د کار خبرې معنی مخکې شوي وې د طوفان صاحب ولي محمد طوفان صاحب د شعر وایم چې هغه د خپلې ما اورېدلی او ولي محمد طوفان صاحب د هغې زمانې سړی و وی چې خو دا موږ دپاره آینده دپاره هم اراده وه زموږ د ارادې یا د تجدید عهد تازه کولو دپاره باید چې ووایو هغه ووایي چې
زما زړه هم باچا خان دی پروا نه کړي زما زړه هم باچا خان دی پروا نه کړي که زده کړي ستا نظر کوي خاني ده ډېره